اختر چې دې ځل نور اخترونه نه ډېر ډفرنټ وو، ډېر بدل وو. دا اولنی اختر و چې موږ پاپا بغیر وکړو. دا اولنی اختر و چې موږ کور ته لاړو یو ځلم. اور لکه اکثر به داسې وو چې نور اخترونو کې به موږ ټوله فیملی، موږ ټول کزنز، موږ به چې دی خپل موږ کور ته به لاړلو. نو دې ځل چې دی موږ ټول هم په یو ځای نه شولو. اور بس زه نه آی هوپ انشاءالله چې نیکسټ اختر داسې نه وي. زه نه غواړم چې څوک هم داسې اختر چاته هم داسې تېروني خپل فیملی بغیر. ډېر ګران و دا یو اختر. نو د دې اول خو درته پوښتنه وکړم چې ته په هغه ټایم تا ته څنګه پته ولګېده د والد صاحب باره کې چې هغه میسنګ شو، لکه هغه چا وتښتولو؟ تا څه کول په هغه ټایم؟ څنګه ته خبر شوې د خبر نه؟ دا پاپا چې دی اوچت شوی و په 13 نومبر وینسډے و. نو کوم ورځ چې اوچت شوی و نو زه په ټرین کې زه کراچۍ ته روانه وم. اور دې باندې پاپا دومره خوشحال نه و. پاپا کافي هغه ډېر زیاته پروټیکټیو و موږ باندې کې، لکه موږ ته به اجازت خو یې راکړلو خو بیا هم ډېر پروټیکټیو و. نو هغه یې ما ته ویلي و که نه چې زه به تاسو ته هر ګنټه به زه تا ته فون کوم چې هر څه ټیک دي، چې هر څه ټیک دي یا نه. خو اولنی 2 غنټې خو یې ما ته کال وکړو، خو بیا 3 غنټې کې هغه یې ونه کړو کال. اور ما ویټ کولو، خو اولنی 2-3 غنټې ما څه سوچ نه کو. خو زه چې کله لاهور ته ورسېدم نو ما یې ته بیا نه کال وکړو چې هر څه ټیک دي یا نه. نو پاپا چې دی پاپا ډېر پریشانی کې ما ته وویل که نه چې زه تا ته لږ ساعت پس ته فون کوم اور زه خپل فرینډ سره یم. اور داسې نو 2-3 ورځې خو ما ته پته یې نه وه. زه کراچۍ ته لاړم او ما خپل پاپا خوریانو ته ما کالونه کول چې خو ای کې چا کانټاکټ شوي وي یا څه. نو هغه یې ما ته وویل چې وایي ورسره شوی دی. نو ما ته لږه تسلي محتابه شوه چې زه هر څه به ټیک وي. خو زه چې کله واپس کراچۍ نه په ټرین کې زه اسلام آباد ته را روانه وم. نو زه بس آلموسټ رسېدلې وم 1 غنټه لیرې ویا چې ما ته ما یونیورسټي کې ما یو فرینډ ما ته میسج وکړو چې I'm sorry your father was abducted. نو ما چې اول دا وکړو ما خو وی دا جوک کوي که نه. ما ته یقین نه راتلو چې داسې هم کله کېدی شي. بیکاز obviously تاسو خپل پیرنټس باره کې داسې سوچ نه شئ کولی چې ای کډناپ شول یا ای ابډکټ شول. ما خو بالکل نه شو کولی. نو ما خپل خور ته فون وکړو که نه چې دا رښتیا دي یا نه. نو ای ما ته وویل چې نه داسې څه هم نشته. خو بیا ما هغه آنلاین پوسټ وکتل اور ټولو کې د پاپا تصویرونه وو اور دا هیډلاین و چې Idris Khattak was abducted. اور ما ته بالکل یقین نه راتلو. ما څه خبره هم نه شوه کولی. اور تاسو سره حکومت کې چا رابطه کړې ده یا تاسو چا سره رابطه کړې ده چې خپل والد صاحب باره کې تپوس وکړئ؟ موږ کوشش وکړې ده. موږ شروع کې موږ FIR وکړو خو هغه فرست منت کې هغه FIR نه دغه کولو. نو بیا موږ کورټ ته لاړلو. نو موږ هغه آلموسټ هر منت به موږ هغه کورټ هیرینګز وو اور هر منت کې 2 ځلې. اور ای به بس موږ ته به همدغه ویل که نه چې ما ته به لکه ټول همدغه ویل که نه تسلي راکولو دپاره چې پاپا بس بیا بلې هفتې ته به راشي بلې هفتې ته به راشي. داسې چې دی هفتو نه منت تېر شول. اور اوس خو آلموسټ 13 جون ته به 7 منتس وشي. اور اوس پورې چې دی پاپا نشته دی اور نه څه فون کال موږ ته راغلی دی نه سم که نه. اور موږ ته څه اور پروف نشته چې پاپا ټیک دی یا نشته دی نه دی. اور دې علاوه بس موږ پولیس ته لاړ یو کورټ ته لاړ یو خو موږ ته چا هم داسې څه اپروچ نه کړی دی. او دې نه علاوه بیا موږ 6 منتس لکه کله چې کېدنو کې شول بیا موږ هغه ویډیو لکه موږ یو ویډیو جوړه کړو. موږ کوشش کوله چې موږ پبلک کمپین وکړو بیکاز لکه کورټ هیرینګز یا څه نه څه دومره فایده نه کېدله. خو هغې نه پس ته هم چې دی لکه پبلکلی لکه سټوري بیا هم کافي مخکې راغله. خو بیا هم چې دی پاپا موږ ته څه هم نه ده پته لګېدلې چې پاپا چېرته دی یا پاپا څنګه دی یا چې کله به راځي. او مطلب او کورټ په هیرینګ کې تاسو ویل چې تاسو ځئ نو هلته چې کوم سرکاري وکیل دی هغه څه وایي؟ هغه لکه اوسه پورې څه ډیولپمنټ شوي دي که تش ډیټس دي؟
उसे पूरी कुछ दे मुझ कोर्ट तजू और अभी मुझ तबल डेट राखी हो गया इन बस मुझ बल डेट पान लाड शु हुई बयान मुझ बल डेट राखी और उसको दास दे कि मुझ ते या डेट हमने करा करे لکه تاسو ځین کې څوک دي چې چا به دا کار کړی وي چې تاسو پاپای ورکو او ولې به کړی मुझ ता माता होता न दा पता because ما सिंग वेली हो कना दा को मुझ दास चीज ते दा मुझ और एक्सपेक्ट को लेना शुल कना जो दास हम के देशी और अगर तुम सडनली और तुम अनएक्सपेक्टेडली उशलो ज नशम वेले चीज लगा मुझको सोच दिमाग के दास सुखवी لکه بس ما زه خو دا نه ما ته دا دغه نه کوي که نه چې چا ایشته دی یا څه بس ما ته صرف دې سره غرض دی چې هغوی واپس راشي او یې دې بالکل ټیک کړي چې تم وي او تاسو مخکې ما تاسو کو خو تاسو ته څه آیډیا وا چې تاسو بابا لکه په هیومن رائټس ایشوز باندې کار کوي او لکه نور داسې چې کوم marginalized خلک دي کمیونټیز دي هغوی پر کار کوي نو هغوی کار نه تاسو خبر وي او هغوی کار ته تاسو څنګه ګورئ دا چې لکه ما ته اول ما ته دومره زیاده اویرنس نه وه لکه اوس obviously زیاده شو چې کله پاپا سره وشوله خپله خو اول ما ته پته وه چې هیومن رایټس اکټیویسټس جرنلسټس اور اکثر هغوی ته difficult وي اور هغوی ته threats هم وي لکه هغوی چې دی جنرالي هغوی ته لږ شانتې ویره وي دې څیزونو باندې خو ما ته دا نه وه پته چې داسې چې دی دومره کامنلی کېږي اور لکه اوس چې موږ فیملی ته خپله وشول نو ما ته ریلایز کېږي چې دا به نورو ټولو ته به دا څومره ګرانه وي اور ټول فیملی څومره څه نه تېرېږي خو چې دی زه ډېر زیاده پراوډ یم چې هغوی ایون دو هغوی دومره ډېر زیاده رسک کوي او دومره ډېر هغوی ته خطره وي خو بیا هم خپل اواز اوچتوي بیا هم خپل اواز اوچتوي نو زه دې خبرې باندې زه ډېر زیاده پراوډ یم او زه دې خبرې باندې پاپا نه هم ډېر زیاده پراوډ یم نور جرنلسټس یا اکټیویسټس څوک چې دې باندې کار کوي ایون کله چې ته پته وي چې زما خطره دي زه دې خبرې باندې زه ډېر خوشحال یم چې داسې کوم خلک شته دی او دې نه هوپ ملاویږي موږ ته چې موږ دپاره خلک شته دی چې څوک موږ دپاره اواز اوچتوي او تریا که فار ایگزامپل مونږ فرض کوو چې دا تاسو کومې خبرې کوئ مونږ د انټرویو دا تاسو بابا هم اروي او هغه خلک چې څوک بابا سره دي هغوی هم اروي نو تاسو به څه ویل غواړئ پاپا ته به زه ویل غواړم چې ډېر ټول په کور کې موږ پاپا ډېر زیاده یادېږي او موږ چې دی زه دې نه زیاده زه ورېد دا نه یم چې پاپا به چې پاپا بیکاز پاپا ډېر زیاده بریو دی او پاپا ډېر زیاده سټرانګ دی او پاپا به وکړي که نه خو زه چې دی پاپا پوره لایف موږ باندې ډېر زیاده ورېد و پاپا به همیشه ورېد و چې موږ به ټیکیو یا نه خو زه به صرف پاپا ته ویل غواړم چې زه او شمایسه او موږ ټول فیملی موږ چې دی نن هغوی موږ دومره انډیپینډنټ جوړ کړي وو چې موږ ټیکیو او موږ باره کې د هغوی وریکوي نه چې چېرته وي پاپا د ده خپل خیال وساتي او انشاءالله بس زر راشي او چاته ایشته دی زه هغې ته ویل غواړم چې داسې چې دی موږ فیملی چې څنګه ده داسې نور هم فیملیز دي او داسې هغوی خپله هم فیملیز دي نو هغوی ته سوچ وکړي چې خو هغوی هغه فیملی کې داسې سوچ ول نو هغوی ته به څومره درد کېږي او دغسې درد موږ ته هم کېږي او دغسې درد موږ ته څومره ورځو نه کېږي څومره منث نه کېږي او د موږ په شان د نور خلک دي چاته چې دا درد یرز نه کېږي